ایمان پلورونکي 95مه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د کیسو په ترڅ کې تاسو په تیره برخه کې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د یو بل باوري چارواکي د غداري داستان اوریده. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله پر پوره باور درلود. ورونه او د تیری برخه په پای کې تاسو واوریدل صلیبیانو د وچی اولندې لاره په مصر باندې د حمله لپاره مساعده کړه. ورونه د تیری برخه په پای کې تاسو واوریدل چې صلیبیانو القند ته وویل چې هغه عام وګړي موږ په دې پلمه راوستي چې تاسو ته هلته خپل خدای درخیو، موږ ټول ترتیبات نیولي، یوازې ستا راتلل اړین. القند هماغه غارونو ته ولاړ. هلته صلیبیانو د ابو سمبل د بت په شاوخوا کې د روښنايي داسې شیشې لګولې وې چې د لرې څخه به په بت باندې ولګېدلې او هغه به ډېر روښانه ښکارېده. د روښنايي د راتللو لاره او درک نه معلومېده. هغوی به په یوه دره کې اور بل کړ او هغې ته مخامخ به یې لویه شیشه یا جلا لرونکې فلزي تخته کېښودله چې رڼا به یې منعکسوله. هغه رڼا به د شیشې په وسیله په بت پرېوتله او داسې به ښکارېده لکه بت چې خپله رڼا کوي. بله دا چې کله به په بت باندې رڼا ولګېده نو هغه به داسې معلومېده چې سترګې ښوروي، خوله خلاصوي او بندوي او کله کله ښورېږي هم. ورونه کله چې القند راغی نو هغه ته د بادشاهانو جامې او تاج ور په سر شو او د بت شاته یې کېناوه. کله چې لومړی روښنايي راغله او په بت ولګېده نو د شا له خوا څخه اواز وشو، دا ستاسې لوی خدای دی. نعوذ بالله من ذلک. ټول حبشیان او سودانیان په سجده پرېوتل. بیا چې راپورته شول نو بت سترګې غړولې، خوله یې خلاصوله او بندوله او ښورېده او دا اواز ورڅخه راتلو، زه ستاسې لوی خدای یم، زه ستاسې د لیدلو لپاره راغلی یم. تاسې به زما د دښمنانو سره جګړه کوئ او هیڅوک به شاته نه راځي. هر چا چې د جګړې څخه تېښته وکړه هغه به د ډبرې په شان شي. زه د یو نارینه او یوې ښځې قرباني غواړم. زه تاسې ته د انسان په شکل کې نږدې درځم او هلته به تاسې ما وګورئ. ورونه د دې څخه وروسته رڼا بنده او ټپ په تیاره سو. لږ ځنډ وروسته بیا په هماغه لوري رڼا ښکاره سوه او د بت څخه یو سړی را روان شو چې د باچا جامې او تاج پر سر و. د هغه تر شا 4 ساتونکي چې برچې ورسره وې مخ په لاندې را روان شو. په دې وخت کې 4 نجونې هم را څرګندې شوې چې د خپیرې په شان باندې وزرونه خورول. هغوی را وړاندې او بیا ورکې شوې. وروسته اعلان وشو چې دا ستاسې خدای دی چې د انسان په شکل کې تاسې ته ځان در څرګندوي. بادشاه همداسې په رڼا کې را روان و تر څو چې د ټولو په وړاندې په یوه غونډۍ باندې ودرېد. هغه ټولو وپېژانده ځکه چې تیاره یې ښه ښکارېده. ټول ورته سجده وکړه. وروسته هغه وویل زه ستاسې خدای یم، اعوذ بالله من ذلک، او په تاسې باندې یو امتحان کوم. هغه دا چې کوم کسان چې زه درته په ګوته کوم د هغوی د وژلو کوښښ وکړئ، تاسې ته به بیا هر څه درکول کېږي. خو ورونه دا ټول پلان صلیبیانو جوړ کړی و، لکه مخکې مو هم چې دې ته ورته پلانونه اورېدلي وو او بیا د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله له خوا څخه بیرته شنډ سوي وو. ورونه هغوی دا کارونه ځکه کول چې په جګړه کې ماته خوړلې وه او په دې کارونو کې مهارت درلود. سوداني پوځیان وویل اوس باید قرباني وشي. نو د یوې پوستې مسلمان قومندان او ډمه ونیول شول او سوداني، حبشي او مذهبي مشرانو ته د قربانۍ لپاره وسپارل شول. بیا هغوی تر 3 ورځو پورې وساتل چې پاک شي، خو خوراک او څښاک یې ورکاوه. ورونه د پوستو عمومي قومندان القند په دې پوه چې دا د مسلمانانو په خلاف د صلیبیانو پلان او پروګرام دی او سودانیان او حبشیان په لاره کې قرباني کیږي. ورونه هغه مسلمان قومندان او سندرغاړي به هغوی هره ورځ د نیل غاړې ته د غسل لپاره وړل او هلته به یې غسل ورکاوه. په 4مه ورځ قومندان او زهرا چې کله په ډولۍ کې کېنول شول نو هغه 4 تنه ونیوله او د هرې ورځې په څېر یې د بې شمېره خلکو په منځ کې چې لاس په نامه ولاړ و روانه شو.
په داسې حال کې دی روان و چې دوه مذهبي مشران ورڅخه وړاندې د غرونو په لمن کې د نیل غاړې ته رسول شوي. یو مذهبي مشر خپلو کسانو ته امر وکړ له دې ځای څخه لرې لاړ شئ. بیا یې وویل تاسې خپلې جامې وباسئ او ولامبئ. ورونو مذهبي مشرانو په ملابند پورې تورې تړلې وې، ولاړو او د اسمان په لور یې کتل. هر یو له ځان سره څه کلمات ویل چې قومندان د زمري په څېر پرې ورټوپ کړ. توره یې ورڅخه واخیسته او په زړه یې ور ومنډله. بل خپلو کسانو ته آواز وکړ چې قومندان ور ورسېده. د هغه غږ یې بند کړ او زهرا ته یې وویل توره پورته کړه او خپله مېړانه ښکاره کړه. په دې وخت کې هغه 4 تنه راورسېدل، خو له هغوی سره خنجرونه وو. قومندان 3 واړو او زهرا د 1 تن له مقابلې وروسته هغوی ټول ووژل او د خپلې پوستې په لور روان شول. په لاره کې 2 تنه خپل پیره کوونکي چې په اسونو باندې یې ګزمه کوله ولیدل. پر هغوی یې غږ وکړ. هغوی د خپل مشر آواز وپېژند او ځانونه یې ور ورسول. قومندان وویل اسونه موږ ته راکړه، موږ قاهرې ته ځو. زر تر زره تاسو پوستې ته لاړ شئ. که چا زموږ پوښتنه وکړه ورته ووایه چې موږ نه دی لیدلی. ورونو هلته بیا په قاهره کې ملک العادل علي بن سفیان ته وویل چې القان څو ورځې کېږي چې نشته. داسې نه چې ورانکارانو تښتولی وي یا دا چې د هغوی سره یو ځای شوی نه وي. خو علي بن سفیان لټون پیل کړ، خو هېڅ چاته هم معلومه نه ده چې هغه چیرې تللی. بالاخره علي بن سفیان د القان کور ته ورغی. د ساتونکو او نوکرانو څخه یې پوښتنې وکړې. په ښځو نوکرانو کې یوه د پاخه عمره وه چې زوی او خاوند دواړه یې شهیدان سوي وو. ورونو هغې علي بن سفیان ته وویل د ډېرې مودې څخه دلته شکمن کسان تلل راتلل او دا کشرې مېرمن یې هم د مصر نه ده بلکې د بل ملک ښکاري. هغه ته ډېرې وسلې سره او سپین زر راغلي دي. ورونو علي بن سفیان د القند کور محاصره کړ. کشرې مېرمن یې ونیوله او د هغې څخه یې پوښتنې پیل کړې. هغې اقرار وکړ چې دلته صلیبیان راځي او ستاسې د بغاوت لپاره د شپې او ورځې خلک روزي چې په دې سلسله کې ډېرې وسلې سره او سپین زر راوړي او په کور کې ایښي دي. د علي بن سفیان په هدایت د استخباراتو د ادارې غړو کور ولټاوه چې ډېره زیاته وسله د سرو او سپینو زرو سکې او مالونه په لاس ورغلل. قومندان او زهرا د پرله پسې سفر څخه وروسته د شپې ځانونه قاهرې ته راورسول. د علي بن سفیان د کور د دروازې په مخ کې ودرېدل او د اسونو څخه راښکته شول. دروازه یې وټکوله، ډېر زر بیا دروازه خلاصه شوه. هغوی یې مېلمستون ته بوتلل. علي بن سفیان ته خبر ورکړل شو. هغه راغی او دوی ته یې تود هرکلی ووایي. بیا هغوی ورته ټوله کیسه وکړه. خو د کیسې له اورېدلو څخه وروسته دواړه د الملک العادل د کور په لور باندې روان شول. هلته په رسېدلو سره یې هغه له خوبه څخه راویښ کړ. ورته ویې ویل چې 4 زره حبشي سوډانۍ پوځ د سالار القند پر مشرۍ زموږ پوستو ته نږدې په غرونو کې خیمې وهلې. ملک العادل سمدستي سپاره او پیاده تیار کړل. تر ټولو لومړی یې کمانډویان واستول چې هغه سیمه محاصره کړي تر څو څوک شاته یې مخته ولاړ نه شي. ورونو بیا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د جګړې په طریقه لومړی یې سپاره ښي او کیڼ لور ته او خپله په منځ کې روان و چې ډېر سرتېري یې درشاوه. خو سهار یې 1 تن ولیدل چې سوډانۍ مذهبي مشر او 4 تنه د سیند په غاړه مړه پراته دي. په همدې وخت کې القند ته چې په هغه مهال د مشاورینو سره ناست و خبر ورکړی شو او دا هم ورته وویل شول چې کومه ښځه او سړی قرباني کېدل هغه هم بېدرکه او نشته. القند وویل هغه قرباني کېدونکي څوک وو؟ ورته وویل شول چې هغه د غره لاندې سیمې د پوستې قومندان او ښځه د صلیبیانو په ډله کې راغلې. القند وویل لاړ شئ وګورئ چې هغه په پوسته کې شته او که نه. که نه وي نو هغه به ضرور قاهرې ته تللی وي. نو موږ ته پکار دی چې وخت ضایع نه کړو، که نه دلته به ووژل شو. بیا یې یو تن راوغوښت ورته ویې ویل له ځان سره څو اعتمادي کسان واخله، د حبشانو او د هغو د مذهبي مشر مړي په سیند کې لاهو کړه. پام کوه چې هیڅوک د څخه خبر نشي، کني دا لښکر به د قاهرې پر ځای بیرته خرطوم ته ولاړ شي. ورونو خرطوم د سوډان مرکز ده. بیا سمدستي اعلان وکړ چې د سیند په غاړه قرباني وشوه. اوس د خدای حکم دی چې زما په دښمنانو یرغل وکړي. حبشیان د پوځي ډسپلین لاندې د سیند په غاړه د قاهرې په لور روان شول. په شپه کې د آرام کولو لپاره تم شول چې د الملک العادل سرتیرو غلچکي یرغل پرې وکړ او بیرته خپل پړاو ته ولاړل. سهار په میدان بې شمېره مړي او زخمیان پراته وو. نو القند خپل قومندانان راوغوښتل او ورته ویې ویل دا ډول یرغل د سلطان صلاح الدین ایوبي له سرتیرو پرته بل څوک نشي کولی. نو اوس وړاندې هم تللی نه شو او په دې دښته کې مقابله هم نشو کولی. نو ښه به دا وي چې د غرونو او غونډیو په لور بیرته ولاړ شو او هلته یې مقابله وکړو، ځکه د قاهرې خلک یوازې نه بلکې هغوی زموږ د مقابلې لپاره پوځ هم راوستلی دی.
ملک العادل ته د استخباراتو یو غړي خبر ورکړ چې د القان ملګری په غرونو او غونډیو کې د مقابله اراده لري. نو ملک العادل له وړاندې څخه خپل سرتیري په هغو لوړو ژورو کې ځای پر ځای کړي ول. یو صلیبي مشاور وویل آیا موږ د هغه پوځ سره مخامخ مقابله او جګړه نشو کولای؟ القان وویل که تاسو مخامخ مقابله کولای شو نو نن به په مصر باندې د صلیبیانو حکمراني وای. زه اوس د دې پوځ لوی قومندان یم او په دې زه ښه پوهېږم چې له دوی ځینې څرنګه کار واخلم. کله چې د القان سوډاني حبشي لښکر غونډۍ ته ورسېد نو د غشو باران پرې پیل شو او د شا لخوا پرې ملک العادل د سپرو او پیاده پوځ په واسطه برید وکړ او د دوه لورو څخه راګیر شو. تر سهار پورې سخته جګړه وشوه. سهار وختي د القان مړی په داسې حال کې پیدا شو چې خپله توره یې په زړه کې ننباسلې وه او ځان وژنه یې کړې. ورونو د سوډاني حبشي لښکر ټول کسان یا ژوندي ونیول شول او یا مړه شول. هېڅ یو هم ورڅخه خلاص نه شو. ملک العادل د هماغه ځای څخه یو استازی سلطان صلاح الدین ایوبي ته د فتح د مبارکۍ سره شام ته واستاوه. په پلټنو کې د القند د کور څخه یو مهر ترلاسه شو چې په هغې لیکلي وو القند د مصر واکمن. ورونو القند د صلیبیانو په دوکه کې راغی او بالاخره د هغوی په لاره او ملګرتیا کې د دنیا څخه مرتد او نامراده ولاړ او خپل ځان یې پخپله وواژه. دنیا یې هم برباد سوه او آخرت یې هم له لاسه ورکړ ځکه چې مرتد لاړ. ورونو سړی حیران سي او د صلیبیانو دوکو ته حق پاک سي چې په یو ځای کې به ناکام سول نو د مسلمانانو په خلاف به په بل ځای کې هغه محاذ پرانیست. خو ورونو لکه چې هوښیاران وایي چې که هدف ته په یوه لار ونه رسېدلې نو هدف دې مه پرېږده بلکې لاره بدله کړه. ورونو اگر که صلیبیانو ډېرې لارې د سلطان صلاح الدین ایوبي او د اسلام د جرړو د ایستلو لپاره انتخاب کړي خو په ټولو لارو کې د اسلام ستر غازیان ولاړ وو. هغوی نه وو خبر چې د اسلام ستر غازیان هم خپل هدف له هرو لارو څخه لاسته راوړي. که دوی په یوه لاره کې چل او نیرنګ ورته انتخابوي خو مسلمانان په سلو لارو کې ورته ولاړ وي او د اسلام په دفاع کې خپل سرونه مخکې نیولي وي. ورونو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه زموږ او ستاسې د دې برخې عنوان و کله چې خدای ځمکې ته راکوز شو. هغه هم د القند په نوم باندې یو ایمان پلورونکی او غدار مسلمان و چې دنیا او آخرت یې برباد سول. ورونو صلاح الدین ایوبي رحمه الله د کیسو په ترڅ کې موږ او تاسې یو بل عنوان ته ورداخلیږو چې هغه عنوان دا ډیوه وینې غواړي. ورونو په 1115 میلادي کال کې سلطان صلاح الدین ایوبي د ارلستان د غرونو په لړۍ کې د خپل پوځ سره پروت و. هغه مخکې حلب محاصره کړی و خو د خلکو د مقاومت او د ریماند د لښکر د راتلو په سبب محاصره ختمه شوه. هغه بیا غوښتل د ایمان پلورونکو او صلیبي ګوډاګیانو مرکز حلب بیا کله بند او تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د مصر څخه ورته خبر راغی او هلته یې د القند د بغاوت او حملې په هکله خبر ورکړ. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله خپل ورور ته خبر ورکړی و چې د پوره پلټنې وروسته سخته ځوابي یرغل وکړي او چې د هرې رتبې سړی په دې کې مسؤل او شریک وګڼل شو هغه ته جزا ورکړي. هغه په ارلستان کې اندېښمن پروت و ځکه چې هغه ته د مصر څخه احوال نه و راغلی چې هلته څه پېښ شوي او څه ډول حالات صلیبیانو او سوډانیانو رامنځته کړي. ورونو د اسلام د عظمت ساتونکي سلطان صلاح الدین ایوبي له هر لوري څخه په مشکلاتو او کړاوونو کې راګیر و ځکه چې څو تش په نامه مسلمانان له پوځ سره یو ځای شوي وو او د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په خلاف یې جګړه کوله او هلته بیا د صلیبیانو د حملې خطر هم وه. د دې ټولو په وړاندې هغه یوازې د لږ پوځ سره پروت او د هغوی ټول پلانونه یې شنډ کړي وو. هغه داسې پلان وچلاوه چې په ژمي او یخنۍ کې ټول حیران کړل او دوه مهمې کلاګانې یې خپلې کړې او د ریماند لښکر یې پسې وځغلاوه. خو سره له دې هم دا وخت هغه اندېښمن و ځکه د مصر حالاتو په فکر کې اچولی و. د هغه سره پوځ ډېر کم و. هغه په دې ویره کې و که هغوی ټول یو ځای حمله وکړي نو دی به یې دفاع ونه شي کړی. هغه د قاهرې څخه کومک غوښتی و خو هلته حالات ډېر خطرناک و او د کومک امکان نه و. ټول دښمنان د هغه څخه ویرېدل ځکه چې هغه په لږ پوځ داسې کارونه کول چې ټول به ورته ګوته په غاښ شول. ریماند هم هغه په خپل ځای کېناوه او د تریپولي په غم کې شو. هېڅ یو هم نه پوهېده چې د سلطان صلاح الدین ایوبي راتلونکی ګام به څه وي ځکه نو هغوی په اندېښنه کې پراته وو. سلطان صلاح الدین ایوبي په دې ویره کې و که په قاهره کې حالات ګډوډ شي نو په خپله به هلته ورځي چې په دې صورت کې به په شام کې حالات بالکل ګډوډ او خراب شي او بیا د هغه سمبالول هم ګران دي. ورونو هغه د خپلو سالارانو او سلاکارانو سره په همدې خبرې کولې چې
خبر ورکړل شو د قاهرې څخه استازی راغلی. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي د خیمې څخه ورخطا په منډه راووت او د استازي مخې ته ودرېد او پوښتنه یې وکړه: خیریت خو به وي؟ استازي وویل: محترم سلطان، د خوشحالۍ خبر مې راوړی دی. بیا د القند د پیښې په هکله پوره معلومات ورکړ. سلطان صلاح الدین ایوبي سمدستي 2 رکعته لمونځ او د الله تعالی شکر یې ادا کړ. بیا یې استازي د خوراک او څښاک ورکړ او لوی پیغام یې خپل ورور ملک العادل ته ولیکل او دا یې ورته ولیکل چې نوي کسان زیات په پوځ کې ونیسئ چې ډېر هوښیار او ځیرک اوسي، ځکه چې القند ایمان پلورونکی شي نو بیا په ما او تا هم باور نشته. علي بن سفیان ته ووایه چې شپه او ورځ سره یې وکړي او د ورانکارو مخه ونیسي. سلطان صلاح الدین ایوبي د استازي څخه وپوښتل چې په دې جګړه کې موږ ته څومره زیان اوښتی دی. هغه ورته وویل: 300 شهیدان او 500 زخمیان دي. د دښمن 1200 ژوندي چې په هغې کې صلیبیان او سوډاني مشران هم نیول شوي دي موجود دي. استازي وپوښتل: له بندیانو سره څه وکړو؟ ورونو د اسلام ستر فاتح او مهربانه مشر او مجاهد سلطان صلاح الدین ایوبي ورته وویل: صلیبیان او سوډاني سلاکاران او رانکاري ټول په بند کې واچوي او د نورو بندیانو څخه د فرعوني غارونو او کنډوالو په ورانولو کې کار واخلي او هغه ټول ځایونه پرې خراب کړي، خو د بندیانو سره تل انساني سلوک کوي او د ویس څخه زیات کار ورڅخه مه اخلي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل: باید موږ تر هغې پورې چې د قاهرې څخه کومک نه وي راغلی کوم پرمختګ ونه کړو، بلکې خپله دفاع وساتو، ځکه چې له یوې لوري یخني ده او له بل لوري پوځ هم کم دی. که زموږ په خلاف یو جنګ کېدای نو بیا موږ هر یو ختمولی شو، خو اوس هغوی سره ملګري شوي او صلیبیان هم ورسره تر شا ولاړ دي. په دې توګه موږ په خپلو کې هم سره جنګوي تر څو ښه کمزوري شو او بیا ټوله سیمه هغوی ته په لاس ورشي. تاسې د اندلس او هسپانیا تاریخ وګورئ چې طارق بن زیاد په څومره قربانۍ سره هغه لاندې کړ. هغه له دې څخه بېغمه و چې زما خاوره کومه یوه ده. هغه خپلې کښتۍ د همدې لپاره وسوځولې چې خلک د تښتې څخه بېغمه شي او همدا خپل هدف او مقصد وګڼي. خو وروسته چې کوم نسل راغی هغوی ته د څوکۍ او منصبونه مفت په لاس ورغلل، نو هغوی ځانونه امیران او پادشاهان وبلل او په عیش او عشرت باندې اخته شول چې د هغه په پای کې اندلس صلیبیانو ته پاتې شو. کومو غازیانو او مجاهدینو چې د اندلس د ساتنې لپاره وینې ورکړې وې هغوی بیا ملامت وبلل شول. د اسلام ډیوه وینه غواړي، دا په تیلو، شراب او عیش او عشرت باندې نه روښانه کیږي، بلکې دې ته د وینې اړتیا ده. تر هغې به د اسلام ډیوه بله وي چې هغې ته وینې اچول کیږي، خو چې وینه ورکول بند شي نو د اسلام د سپېڅلي دین ډیوه به ګل او مړه شي. د اسلام پخوانی غازیانو او مجاهدینو چې کومې ډیوې په خپلو وینو روښانه کړې وې هغه اوس د شرابو څخه ډکې شوې، نو ځکه یو په بل سمډي کیږي. د دې ډیوو روښانه ساتل د هر مسلمان وظیفه او مسؤلیت دی. د دې ډیوو په مړه کولو کې د کفارو څخه د ایمان پلورونکو برخه ډیره ده، ځکه د هغوی د عملونو په سبب خلک له اسلام څخه بیزاره کیږي او د هغوی د عیش او عشرت په سبب مسلمانان له خپل دین څخه لرې ساتل کیږي. که هغوی بیدار وي او خپل مسؤلیت وپېژني بیا هیڅ وخت کفار نشي کولی اسلام ته زیان ورسوي. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي د حسن بن عبدالله سره د خیمې څخه د باندې ګرځېده او د هغه څخه یې وپوښتل: حسنه، د شمس الدین او شابخت څخه هیڅ احوال نه راځي؟ حسن بن عبدالله ورته وویل: هغوی په پوره کامیابۍ سره خپل کار کوي، که څه پیښ شول نو ضرور به احوال راکوي. ورونو شمس الدین او شابخت څوک؟ شمس الدین او شابخت دواړه سکه ورونه چې د هندوستان څخه د سلطان نورالدین زنګي په وخت کې شام ته راغلي. هغوی دواړه تکړه مجاهدین د هندوستان څخه په همدې خاطر مهاجر شوي وو چې هلته حالات مسلمانانو ته برابر نه وو. هغوی چې کله دمشق ته راغلل نو سلطان نورالدین زنګي هغوی په خپل پوځ کې ونیول. د لږ وخت څخه وروسته یې هغوی دواړو ته د سالارۍ رتبې ورکړې، ځکه چې هغوی مخلص مؤمنان. سلطان نورالدین زنګي چې کله د حیران د کلا په امیر ګمشتګین باندې شکمن شو نو دواړه ورونه یې هلته واستول، ځکه هغه کلا د حکومت برخه وه. له هماغه وخت څخه د حیران د کلا پوځ د همدې 2 سالارانو په واک کې و. ورونه کله چې سلطان نورالدین زنګي وفات شو او د شام امیرانو هر یو ځان ته ازادي اعلان کړه، دا دواړه هم په حیران کې پاتې شول او د ګمشتګین سالاران او سلاکاران وګرځېدل. ورونه څو وخت چې ګمشتګین د صلیبیانو سره دوستي وکړه او هغوی ته په خپل دربار کې ځای ورکړ، دا دواړه ورونه د هغه سره په دې مخالف شول، نو د سلطان صلاح الدین ایوبي پلوي او ملګرتیا یې پیل کړه، ځکه هغوی په دې پوهېدل چې د دې خلکو سره اړیکې ساتل خپل وطن او دین خرڅول دي. ورونه دواړه ورونو له ځان سره نور کسان هم پیدا کړل
چې د دوی سره په دفتر او پوځ کې موجود وو. هغوی ټول د سلطان صلاح الدین ایوبي په پلوي کار کاوه. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي په الرستان کې و، نو حسن بن عبدالله یو نوی جاسوس د انطانون په نامه د حرن کلا ته واستاوه، ترڅو د هغه ځای څخه د خبرونو پر رسولو کې مرسته او کومک وکړي. انطانون چې کله حرن ته ورسېده، نو ځان یې د بیت المقدس اوسېدونکی او مسلمان معرفي کړ. ورونه هغه ډېره ښه څېره، لوړ قد او غښتلي اندامونه درلودل. کله چې ګمشتګین ته وروپېژندل شو، نو انطانون ورته کیسه وکړه چې زه د بیت المقدس اوسېدونکی یم. هلته عیسایانو زما دوه خویندې په زوره وتښتولې او زه ورڅخه دې لوري ته راوتښتېدم. ګمشتګین له هغه څخه امتحان واخیست. هغه ډېر تکړه سپور او ښه غشي ویشتونکی و. نو هغه هم په خپلو خاصو ساتونکو کې شامل کړ، ځکه چې د انطانون هم سرعت ښه و او هم په خوله کې دومره چالاکه و چې په یو وار لیدو سره یې د خلکو زړه لاسته راوړ. هغه روزل شوی جاسوس و. هغه غوښتل د هرن د کلا څخه ټول راز راوباسي. کله چې هغه ساتونکی او باډیګارډ وټاکل شو، نو هغه ته وویل شول چې 8 ورځې به د ټول قصر او ماڼۍ ساتنه او کنټرول کوي. ورونو انطانون په لومړۍ ورځ قصر ته ننوت او د ټولو ځایونو په لیدو یې پیل وکړ، ترڅو هر څه ورته څرګند شي. خو ورونو کله چې ګرځېده، نو د حرم یوه ښکلې ځوانه نجلۍ ورته مخکې راغله. هغې ورڅخه وپوښتل ته د څه لپاره ګرځې؟ حال دا چې پرته د خاصو کسانو دلته چاته د ګرځېدو حق نشته. انطانون ورته وویل زه نوی ساتونکی ټاکل شوی یم او ځان ته ټول شیان معلوموم چې بیا راڅخه کومه غلطي ونه شي، ځکه زه د دې ټولو مسؤلیت په غاړه لرم. ورونو دا چې انطانون به کوم استخباراتي فعالیتونه د ګمشتګین په دربار کې سرته رسوي، او هلته به شمس الدین او شابخت چې دواړه سکه ورونه دي کوم جهادي عملیات د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په ګټه باندې کوي، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ګټورو جهادي تبصرو پر روانو برخو کې واورئ. ان شاء الله تعالی د 95مې برخې پای.